پام کوه چې نظره نشي لور جانې نظر دې مات شه. سلام ګرانې. تیرې دم و مې ویل پښتنه درنه وکم چې د ماښام خړو ته راځي او که نه. سلام میرال ترورې. په خیر راغلې لورې. هو ماښام مې له کوژدن سره درځم. داسې ده ډېر ښه. ما ته لا بخیر به دې م له کوژدن سره وپېژنو وګورم چې څنګه هلک دی. چې ودې لیده وبه یې پېژنې چې څنګه هلک دی شغله جانې. انشاءالله ستا په قسمت کې به هم د سلیم غوندې یو هلک لیکل شوی وي. داسې چې د وخت مو نه نیسم د لیدو په هیله ګرانې. مور جانې زه له شغلې سره یو ځای ځم. دوکان دې ته امانت وي. نیسان جانې څه در باندې وشول؟ نه پوهېږم لومړی مې سر وګرځېدې معده مې هم ډېره خوږېږي. وی خدایا ډاکټر مکټر ته به لاړ شو که نه؟ نیسان لورې ته ښه یې؟ ښه یم ترورې ښه یم. سر یم ګرځي او معده یم خوږېږي شکران خوري. لورې هله زر کوه ډاکټر ته ځو. نه نه ډېره ودرېدم د همدې لپاره داسې وشول. ښه سمه ده داسې چې دته کور ته لاړه شه دلته مه پاتې کېږه. هله سمه ده. هله لورې. ترورې ماته یې راکړه زه مې دستکال وړم. واخله لورې. درنو مسلمانانو مینا د دې دنیا بنسټ دی. مینا تر ټولو ځلانده رڼا ده. مینا تر ټولو لوی ځواک دی او د دې ځواک په وړاندې هیڅ بل ځواک نشته. له مینې سره یو ځای شوي زړونه پاکیږي لویږي او همدا مینه ده چې ټول زړونه سره یو کوي او انسانیت منځته راوړي. زړونه په مینې مړه کیږي او په مینې ژوندي کیږي. کله چې مړه کیږي مینه یادوي کله چې ژوندي کیږي مینه یادوي. زړونو ته د مینې فدایان وایي ورونو. کوم زړونه چې له مینې محروم دي که سلګونه کالم ژوندي پاتې شي نه لویږي نه پاکیږي. د کبر هرس او ناپاکۍ په منګلو کې بند پاتې کیږي. ځان نشي خلاصولی. د دې دنیا له معنوي معنا نه رټل کیږي او ځي ملګرو. انسان سترګې د دنیا ته له مینې سره خلاصوي. د مور له مینې سره د پلار له مینې سره مخامخ کیږي. خو په منځ کې کلونه تیریږي. بیا انسان هغه مینه پیدا کوي او بیا یې نه پیدا کوي. ټول عمر به هغې مینې پسې منډې ووهي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی تر څو چې ایمان ونه لرئ جنت ته نشئ دننه کېدلی او چې یو بل سره مینه ونه کړو ایمان مو نه دی پوره. کوم کسان چې خپل کار له مینې سره کوي او له دې دنیا نه ځي ابدي ژوند به یې په مخ کې وي. د یوې مور زړه غوندې د یوې مور عاطفې غوندې په دې دنیا کې ژوندی وي. د دې ژوندی مثال خدای بخلی خیري کاکا دی. دا منو چې د هغه جسم زموږ په منځ کې نشته خو په معنوي ډول له موږ سره دی. د هغه یادونه به تل ژوندي وي. خدای دې له هغه نه راضي شي. ځای دې جنت وي. خورې ته ډاډه یې چې موږ سم ځای ته راغلي یو؟ الله الله همدا ځای راته ښودلی و. راځه یو څوک به پیدا کړو چې پوښتنه ورنه وکړو. هله راځه. څه خبره ده؟ کومه خبره نه ده. په اصل کې ما یو څه درته ویل. وخت مه ضایع کوه ووایه کار لرم. تر اوسه دې راته ونه ویلې چې تاسې چیرته ځئ؟ اوف علي مې اوږده وه.
وخت مې منیسه. زه غواړم چې پوه شم تاسې چیرته ځئ. مونږ چکر ته ځو. سمه ده، اوس پوهه شوې. په هوټل کې شپه کوئ خاندان مېرمنې؟ تا ته یې څه حال یې؟ هر چېرته یې چې کوو یې. دا خبره له کومه شوه چې د کور خاوند به خدمتګاري ته حسابي ورکوي؟ ډېره بښنه غواړم. مورې مورې ولې چیغې وهئ؟ کومه خبره نه ده، ستړې شوې یم. فوټبال څنګه و؟ مسابقه مو وکړه؟ او ډېر ښه و، 3 ګوله مې ووهل. اوس ملګرو سره مې د باندې ځم مورې. غوښتل مې تا ته خبر درکړم مورجانې. ښه سمه ده، لاړ شه، ناوخته نه کې. ولې؟ تا ته یو زیری لرم زویه. سمه ده، بیا نو د لیدو په هیله. ستا زړه مې مات که. خو ته یې نور مه اوږدوه آلیې. د چکر لپاره ځو، د عمر لپاره به هم ښه شي. خورې دلته خو څوک نشته. ان مرغه یم نه ښکاري. زه زنګ ور وهم، زم پوهه نه شوم. دا بوځئ. څه خبره ده؟ خورې دوی څوک دي؟ مرسته وکړه، مرسته وکئ، مرسته وکئ، مرسته مه خوشې کوئ، خوشې مې کوئ. خورې مرسته وکړه، مرسته مرسته. خورې مرسته وکړه. څه خبره ده؟ خوشې مې کوئ، پرېږده، خوشې مې کړه، خوشې مې کړه. سلام ښوونکیه. علیکم وزګې. زه تاسو ته یوه خبره کوم، خو انشاءالله په خبره به مې غلط پوه نه شئ. نه ګرانې، ولې به غلط پوهېږم؟ سلامونه. سلام اصلي. ښه، څه دې ویلې؟ هغه ما داسې ویل. لورې ولې دې زما خبره ونه منله؟ تاسو ډاکټر ته تللی وای. زه اوس ښه یم ترور جانې، چې لږ ارام وکړم بیخي به ښه شم. سمه ده لورې، ته ښه پوهېږې. هله سمله، خو ګوره کار مار به نه کوې، سمه ده؟ لږ ارام وکړه. ښه، څه دې ویلې وزګې؟ کوشات ښوونکی بیا ډېره سخته ازموینه اخلي. کله هغه سره خبرې وکئ چې لږ اسانه پوښتنې راوړي. تاسې خو لږ درس ووایئ ګرانې. اوسګې جانې، ازموینه کې د ډار کومه خبره نشته. په ژوند کې ډېر داسې څه شته چې موږ باید ورنه وډار شو. لکه داسې پرېکړې چې زموږ ژوند او راتلونکی ورسره تړاو لري. رښتیا هیڅ هم د ښوونځي له ازموینې نه مهم نه دي وزګې. که مغزه دې په نورو شیانو مصروف کړي ډېر ښه به شي. د داسې یو څه په اړه فکر وکړه چې ژوند ته دې ارامي وربخي. سمه ده ښوونکیه. راځه چې ځو. هیڅ کومه ستونزه نه غواړم. دا کومه لوبه نه ده. غواړم له زوی سره مې نوی ژوند جوړ کړم. هیڅوک باید پوه نشي چې موږ چیرته یو. په خبره پوه شوې؟ هیڅوک هم نه. ښه ده، مننه کوم.
درې دوه یو بسم الله پورته که هله پورته که پورته که پورته که ملا صاحب نورې ماته پرېږده. مننه ورور جانه ژوندی اوسئ. څنګه به شي عثمان کاکا؟ ډېر ښه به وشي احمد ملا صاحب. صبر وکړه نور شیان را ورسیږي. انشاءالله یو ځل د دې انجمن شیان راوړو. اونوره مهرباني وکړئ. دا کارتونونه واخله په انجمن کې چې کوم کتابونه پاتې دي هغه در سره راوړه سمه ده؟ سمه ده. ژوندی اوسې زمری. په خیر راغله زویا. څنګه یې میرال ترورې؟ آی سلیمه نور نو ماته مور ووایه ترولو کومه شوه؟ هر ډول چې تاسو غواړئ میرال مورې. اصله چمتو ده؟ اصلې لورې سلیم راغلی تا ته په تمه دی. ډېره ښه ښکارې ډېره ښکلې. مننه کوم. راځه چې ځو تاسو ته ښه شپه غواړم. د خدای په امان مورې. په مخه دې ښه شه. هلکانو عمر مو نه دی لیدلی؟ نو موږ سره وخو ویلې مور مې په غوسه نه شي په منډه لاړه. له تګ نه یې ډېر وخت کېږي؟ نه 11 دقیقې مخکې لاړه ترورې. کومه ستونزه ده؟ څه خبره ده ها؟ هیله مند یم چې په عمر کوم بد څه نه وي شوي انشاءالله. ماشاءالله له تامې نه مو هم زیاتې پیسې وګټلې میرمنو. آی شکران خورې ژوندی اوسې ستا په دې لاسونو کې خو ډېر برکت دی خور جانې. ډېر شکر ډېر شکر. زه یو ځل نیسان ته زنګ وهم چې هغه جلۍ څنګه ده خورې. څه خبره به وي؟ ها بلې نیسان لورې بلې څه شي وي؟ ځواب یې ورکړه موبایل یې بېرته بند شو خبرې ونه کړې نه پوهېږم څه خبره ده. زه یو ځل ورځم ګورم یې. ولې نه ولې نه تاسې هم دلته اوسئ. زر بېرته راځم. په هر څه کې یو خیر وي. معلومه نه ده چې څه وخت څه کېږي. خدای خبر کوم څه مو چې دلته ونه شو کړی هلته به یې وکړو. هله هله ونه که چې پرته له دې کار نه به بل کار وکم خو دا ځل یو بل څه کوم پلاره. زما دلته د راتګ نیت دا نه و. برعکس یو زیری لرم. د انجمن ودانۍ مې په خپلو پیسو واخیسته. نور نو ستاسو وتلو ته اړتیا نشته. د همدې ویلو ته راغلی و. مبارک مو شه. ټول خورې مرسته وکړه مرسته وکړه د خدای لپاره مرسته وکړه. دا پیسې کمی دي. په دومره پیسو مې هوکړه نه وه کړې. همدومره دی بس دی بیتول که نه ښه پوهېږي چې څه در باندې کوم. مرسته وکړه خورې خیر دی مرسته وکړه ما وژغوره مرسته وکړئ.
وایه چې راشي. نیسان لورې نیسان 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 لورې لورې نیسان ګرانې نیسان حالا مې ډاروا نیسان نیسان لورې ویښه شه لورې څه کېږي په هوښ راشه حالا راشه د سوریې بلبلې ما ډارېږه کومه خبره نشته. تاسو له مانه څه غواړئ؟ ما خوشي کوي. خیر دی ما پرېږدئ چې لاړه شم. تاسو له مانه څه غواړئ؟ لومړی به ارامېږي صحرا مېرمنې، لومړی به لږ ارامه شو، همداسې نه ده؟ ما هېڅ هم نه دي کړي، خوشي مې کوي چې لاړه شم. اوس خو پکې راغلې هڅه مه کوه چې لاړه شئ. ته خو یو ځل ارامه شه. خوشي کوي هیڅ ځای ته هم نظم زناورو ما خوشي کوي. خوشي مې کوي. ما خوشي کوي چې لاړه شم. درته وایم مخکې شه. خوشي مې کوي. مخکې شه مخکې شه. خوشي مې کوي. خیر دی خوشي مې کوي. مخکې شه مخکې شه. دلته راشه. ما تخته ما تخته ما تخته ما تخته ودرېږه. چیرته تختی؟ درته وایم ودرېږه ودرېږه. درته وایم ودرېږه ودرېږه ودرېږه. راځه چیرته تختی کمبخلې ښځې راځه. مورې مورې چیرته ځې؟ تا ته زیری لرم زویه د رخصتۍ لپاره چکر ته ځو. چکر ته ځو؟ مورې زه هېڅ چېرته هم نه ځم. زه د فوټبال لپاره تمرین کوم. سلیم ښوونکي نه مې اجازه واخیسته. فکر کوم دا غیر شوي چې تا ته یې ووایي. په هر حال زه او ته به په دې اونۍ کې چکر ته لاړ شو. څنګه زویه؟ ښه دومره بایکونه د 2 ورځو لپاره؟ هر څه مې واخیستل. ویل مې اړتیا به شي ځکه مې بایکونه ډک کړل. الیت روډ چیرته ده؟ نن مې وخته ولېږله زویه. بلې لږ وروسته درځو. پیسې چمتو دي که نه؟ سمه ده. مورې مورې څه دې کړي؟ دا تصدیق پاڼه دلته څه کوي؟ ارامه اوسه زویه. په موبایل کې پټې پټې خبرې کوي. مورې ته له ما نه څه پټوې؟ ما چیرته بیا یې ووایه. بس دی نور، مجبوره نه یم چې هر څه درته ووایم. زه ستا مور یم چې درته وایم ځو بیا ځو. مورې هیله کوم ګوره دا چې ته ما چیرته بیایې او څه کوې نه پوهېږم، خو زه نور ماشوم نه یم. په موبایل کې پټې پټې خبرې کوي. الیت رودیم نن وخته لېږلې ده، زه خو په هېڅ هم پوه نه شوم. ته له ما نه څه پټوې مورې؟ څه درنه پټوم عمره؟ هېڅ درنه نه پټوم. له ما سره داسې خبرې مه کوه. که ته راته نه وایې زه ځم له الیت رور نه پوښتنه کوم. نشي تللی مورې له مخې نه مې لرې شه. نشي تللی. هیله کوم
هیله کوم پرته له ما چیرته مه ځه. مورې داسې چې د رښتیا خبره راته وکړه ته غواړې له ما نه څه پټ کړې هو مورې ته زه مورې راته ووایه که نه زه ستا اصلي مور نه یم عمره. مخکې شه هله مخکې شه درته وایم مخکې شه دلته کښېنه ما ته وګوره جلۍ اعصاب مې مه خرابوه پوه شوې هوښیاره شه چې خوله او پزه دې ماته نه کړم په تا مې پیسې ورکړي پوه شوې له ما نه څه غواړئ خیر دی ما پرېږدئ څه کېږي خوشې مې کوي د خدای لپاره خوشې مې کوي خوله دې بنده که همدلته کښېنه له دې ځای نه به هېڅ چېرته نه ځې که چېرته لاړې په سر دې ولم پوه شوې په خبره پوه شوې خپل ځای کې دې کېنه دلته ننوتل منع دي بله سلام ښوونکیه شمېرئ سبا حالا مهرباني وکړه سلام ښوونکیه اجازه راکړه اصلي صحرا ته ښه یې سلام ښوونکی صاحب خیر دی ما له دې ځای نه وژغوره ښوونکی زه یې تښتولی یم غواړي ما ووژني څوک مافیا غوندې خلک دي غواړي ما ووژني صحرا ته پوهېږې چې اوس مهال چېرته یې په یو ملي بس کې راغلو دلته یو هوټل ته راغلو له بهر سره نږدې ډېر زوړ دی کار ترې نه اخلي بیړه وکړه خیر دی ډېره ډارېږم خیر دی څه کوې ها له چا سره خبرې کوې صحرا اورې صحرا اصلي ما وبخه ډېر مهم کار پیدا شو ډېره بخښنه غواړم زه ځم مخکې له دې چې وی پیژنو ته یې یوازې پرېښودې فکر کوم اړیکې مو لږ څه خرابې دي علي زویا لږ وروسته عملیات چمتو کیږي لږه بیړه وکړه د دې پښتورګي له هېواد نه بهر لېږو زه ښه بیړه وکړه زویا علي ټیکسي بله د استانبول د امنیت مدیریت د مهرباني وکړئ ورځ په خیر تاسو ته مې یو خبر درکوم اورم څه خبره ده په یو ځای کې د بدن د غړو مافیا دي پته یې ووایه پته د ساحل کلي ته نږدې موزاییک هوټل کېدلی شي مننه کوم کولی شې چې خپل نوم مو هم راته
سالم دی میر سمه ده څه ته چې اړتیا وي هغه ترسره مننه ژوندی اوسئ وزغمه صحرا وزغمه مورې دا رښتیا وایي الې ترورې نه نه رښتیا نشي کېدلی په ما غوسه شوې یې د دې لپاره چې سزا وګورم داسې وایې که نه مورې کاش چې دروغ وای خو له دې نه وروسته هېڅ هم مهم نه دي ته زما زوی یې دا راته هېڅ مهمه نه ده چې ته ما نه یې زېږولی زه په دې نړۍ کې د هر څه نه له تا سره ډېره مینه لرم کېدی شي چې تا ته مهمه نه وي خو زما لپاره تا څنګه داسې کار وکړه له ما نه دې زما زوی څنګه تښتاوه اوس د عقل کار وکړه چې هغه ستا زوی دی هغه دې د جومات په انګړ کې پرېښوده لاړې که زه نه وای اوس به ان د هغه ځای هم درته نه و معلوم هر څه تا په خپله برباد کړي ما نه غوښتل چې داسې وشي همدارنګه والد یې ورته وویل چې زه ستا سکه مور نه یم هغه باید اوس نوی خبر شوی اوس به څه وشي زر کوه احمده زر کوه زویه موبایل ته دې ځواب ورکړه زر کوه زویه زر کوه نیسان لورې قربان دې شم لورې ګرانې لورې خیر دی په هوش راشه لورې نیسان زر کوه لورې تا له پیل نه همدا پلان درلود دې خبرو پسې مه ګرځه دې ته پلان نه ویل کیږي لومړی مې خپله دنده سرته ورسوله وروسته مې خپل وجدان راحته که ژوندی اوسې مراده زموږ لپاره دې ډېر لوی کار وکړه خدای دې له تا نه راضي شي له تا نه هم احمده وروره په هر حال زه اوس ځم خدای پامان په مخه دې ښه شه په مخه دې ښه شه مېرمنې په ښه وخت کې دې زنګ ووهه ته نیسان روغتون ته بیایې په هغې څه شوي فریزر دلته دی فریزر یې تر اوسه نه دی راوړی زه ستا سکه مور نه یم زویه دا رښتیا وایي الې ترورې نه رښتیا نشي کېدلی په ما غوسه شوې یې د دې لپاره چې سزا وګورم داسې وایې که نه مورې کاش چې دروغ وای خو له دې نه وروسته هېڅ هم مهم نه دي ته زما زوی یې دا هېڅ مهمه نه ده چې ته ما نه یې زېږولی زه په دې نړۍ کې د هر څه نه له تا سره ډېره مینه لرم مور مې نه ده ټول دروغ وو سمه ده زما سکه مور څوک ده حالت یې څنګه دی د بیهوشۍ د درملو اغېزه کمیږي ډاکټر صاحب هغوی څه شول ښاغلی جمیله لږ وروسته به راورسېږي څه خبره ده ښاغلی پولیسو برید وکړه زرکوی بیړه وکړئ جلیل دې ځای نه وباسو زرکوی بیړه وکړئ
والا زرکوه مخکې شه بیړه وکړه زرکو والا بیړه وکړه زرکو بیړه وکړه ته څوک یې ها ته ما څه کوې چې زه څوک یم مېرمنه پرېږده سیمه له پولیسو نه ډکه ده ته لاړ شه سیمه د پولیسو نه ډکه ده مېرمنه پرېږده مېرمنه پرېږده وسلې مې وغورځوئ که نه نو دا جلۍ ولم ولم یې ومې ویل وسله دې وغورځوه ولم دې زهرا زهرا وزغمه زهرا خوشې مې کوي زهرا خوشې مې کوي 2 شپږ څلوېښت د پېښې ځای ته زر یو امبولانس راولېږئ خوشې مې کوي وزغمه زهرا درته وایم خوشې مې کوي زه پوهېږم چې ته په ما ډېر غوسه یې خو ما چې هر څه کړي ستا د خوشحالۍ لپاره مې کړي هیله لرم چې دا حالت به زموږ ترمنځ د مینې د کموالي لامل ونه ګرځي ما یوازې پرېږده سمه ده څنګه چې ستا خوښه وي زویه خور مې چیرته ده دننه ده آرام کوي خوري خوري څه وشول اوسې حالت ښه دی ښاغلیه ډېرې اوبه وڅښه سمه ده بیا دې هم شفا وي ډېره مننه کوم شفا دې وي سهرا ډېره وډاره شوم شکر دی چې بلا و برکت یې نه و اوس نو هر څه تیر شول که غواړې لاړ به شو خدای دې له تا نه راضي شي سلیم ښوونکیه له تا نه هم یو ځل دې بیا زما ژوند وژغوره که غواړې لاړ به شو ښه یې سمه ده اصلي ډېر شکر چې خور دې ښه ده خو کیدای شو چې ښه شوی نه وای دا کار هم د ځان لپاره هم د ماشوم لپاره ګوښونکی و ډېر شکر چې څه ونه شول ته اوس دا خبرې د دې لپاره کوي چې خور مې په غوږ ووهي احمده وروره هو کیدای شي خور مې یو غلط کار کړی وي خو دا چې زه د خپل ماشوم لپاره څه کوم ته پوهېږې ما ویل کیدای شي هغه شفا وګرځي ما ولې دا کار وکړه هو زه په خپل تقدیر راضي یم خو یوازې یم ماته د بیتول ځای مای معلوم نه دی هغوی به پیدا کی افسر وویل چې موږ هغه ښځه له پخوا نه لټوو پولیس پوهېږي چې هغه چیرته پیدا کړي
کاش چې هغه کار مې هیڅ نه وای قبول کړی، خو بیتول له ما سره دومره ښه چلند وکړ چې باور مې وکړ چې هغه غواړي له ما سره مرسته وکړي. اوس نو خپل ځان ګرمه مه ګڼه. ستا پر ځای چې هر څوک وای هم داسې کول. آخر تا کار ته اړتیا درلوده، خو کوم کار چې مراد درته پیدا کړی و کاش ماته دې ویلي وای چې هغه دې پرېښی. ومې نه غوښتل چې بیا تاسې په خپلو ستونزو کې بوخت کړم. هسې نه م له کوم وخت نه چې راغلي یو تاسې له موږ سره ډېره مرسته کړې. په هر حال اوس نه هر څه شوي، موږ باید له دې نه وروسته فکر وکړو. له هر څه نه خیر مهم دی. ډېره مننه کوم ښوونکیه، د دویم ځل لپاره زما د ژوند د ژغورلو وسیله وګرځېدې. زه ستا حق څنګه ادا کړم نه پوهېږم. استغفر الله، بسنه کوي چې ته ښه واوسې. ژوندی اوسې. شپه په خیر. شپه په خیر. علي له ما نه هېر شو چې درته مې ویلي وای. علي نن شپه د افادي کور کې پاتې کېږي. سمه ده. شپه په خیر. شپه په خیر. الله الله، مور مې ولې دومره زنګونه وهلي لکه چې کومه خبره شوې؟ زویا ته چیرته وې؟ څو ځلې مې درته زنګ وهه، موبایل دې هم نه دی کتلی. ما باید سهرا مېرمنه د کار له ځای نه راوستی وای مورې. څه وشول؟ یوه لویه کیسه ده، وروستی بیا درته کوم. داسې چې د نور ته غږ کوم چې هغه هم راشي. نه باید آرام وکړي، لږه ستړی شوې، فکر یې لږ خراب شوی. سمه ده، څنګه چې دې خوښه وي. اصلي بخښنه غواړم، په رښتیا چې یو مهمه مسله وه. ما نه غوښتل چې ته خفه شې. زه پوهېږم که مهمه مسله نه وای ته نه تللې. اوس نو کار شوی، موږ څه نشو کولی، همداسې نه ده. خیرت دی، څنګه ټول په دې وخت کې راټول شوي یئ؟ نیسان؟ په نیسان څه شوي؟ عمره زر کوه یو څه وخوره ګرانه. نه یې خورم، بیرته یې ویسه. داسې نه کېږي، تا خو هېڅ هم نه دي خوړلې. لږ وروسته سیالۍ پیلېږي. ځه ته سیالي وګوره، زه هم درته ایسکریم راوړم. څنګه دې خوښه ده زویه؟ درته وایم نه یې ګوره، مالیه ترورې. شفا دې وي احمده وروره، نور نو زړه دې مه ځوروه. نیسان څنګه داسې یو کار کولی شي وروره؟ د هغې ښځو په خبرو یې څنګه باور وکړو؟ لږ پاتې و دغه بوټو له امله زهرجنه شوې وای. زه نه پوهېږم چې څه وکړم، له نیسان سره څنګه چلند وکړم وروره؟ نیسان هڅه کوي چې یوه چاره پیدا کړي وروره. که هغې په رښتیا هغه ماشوم لرې کوه نو داسې یو کار یې نه کوه. یوازینی کار چې ته یې باید وکړې له هغې سره مرسته کول دي. له تا سره چې کومه مینه لري که هغه هم کمه شي
نو خبره به بیخي خرابه شي. پوهېږم وروره، دا چې زه غبرګون خو یم د دې لپاره یې ماته حال ونه ویل، کنه تر نن ورځې پورې موږ یو بل نه هېڅ خبره نه ده پټه کړې. ته پوهېږې وروره، زه ډېر نیکمرغه یم. نیسان ماته د خدای یو نعمت دی. هغه به هم همداسې فکر وکړي احمده. نیسان ډېره نیکمرغه ده چې ستا غوندې یو خاوند لري. انشاءالله چې هر څه تېرېږي. زړه دې مه ځوروه. ماته وګوره، زه پوهه نشم سلیم د دې لپاره د ډوډۍ خوړلو په وخت کې پریښي چې له صحرا سره مرسته وکړي. ځان د په ناپوهۍ مه وهه اصلي، ته هم ښه پوهېږي، خو کله چې زه دا خبره کوم غوسه کېږي. اوف مورې، د خدای لپاره بیا یې مه پیلوه. حسینه مصاب مې خراب دي، ته هم په ما فشار مه راوړه. څومره ګرمه هوا ده، خوله او ستونی مې وچ شو. اوس یو یخ جوس وای او څښلی مې وای وروره. په دې سهار کې د شکایت پیل که وروره. زه ډېر اندېښمن یم چې تر ماښامه پورې به څنګه وزغمي. هغه تر اوسه نه پوهېږي چې میرال څنګه ښځه ده. زموږ پلان باید پلی شي، کنه نو ښه کار نه کیږي. یعنې وایې چې زه دا کار نه کوم همداسې؟ د عمر څخه مور څوک ده؟ که ما هم دا خبره په ډاګه نه کړه نو زما نوم به مسله نه وي.